سلامونه او احترامات ملګرو، تاسو ټولو ته پته ده چې د اسلام آباد دغه ناوړې پیښه زموږ په سیمه باندې شوې ده. چېرته چې موږ ګورو داسې پیښې په قام باندې غم راشي، نو د ټولو نه مخکې شاعر ادیب یا فنکار د هغې باندې لیکل کې د هغې نه دومره مجبور شي چې ډېر د نظم په شکل کې یا د شعر په شکل کې خپل غم درد بیان کړي. افسر افغان تاسو ټول یې پېژنئ، تعارف ضرورت یې نشته. چېرته چې په پښتون وطن کې څه پیښه سره پیښه شوي، نو خامخا د ټولو مخکې پې د نظم لیکلی، هغه هر ځای کې مسئله اوس را سره هم ناست دی، نو پښتو یې چې په دغه پیښه باندې که څه لیکلي، نو چې دا را سره شریک کړي. افسر افغان صاحب، شوکت جانم ستا ډېره زیاته مننه کوم. ارشاد وروڼ ډېره زیاته مننه کوم. ډېر پښتانه یې کلک ملګري را سره ناست. یو شاعر شعر دی، ما نه هېر دی شاعر نوم، هغه وایي چې زما په فن باندې دې اور پورې شي، زما په فن باندې دې اور پورې شي چې زه د خپل قام ترجمان نه شم. یقین وکړه د فرشتې دغه پیښه څه نوې پیښه نه ده. زما هره دویمه فرشته خورکۍ چې ده د هغې سره داسې کېږي. خو پښتانه انتهایي امن پسند دي، بیا په موږ کې شرم حیا هم ډېره ده. زموږ چېرته یو نیم کیس چې موږ یې برداشت نه کړی شو، هغه مخې ته راشي. ګنې هر ورځ زموږ سره داسې واقع کېږي، داسې ناوړه پیښې. او زه یم چې د دې څومره غندنه وشي که نه، هغه لفظونه کم دي، موږ هغه لفظونه نه شو پیدا کولی. زه چې کوم دی په وزیرستان کې، په باجوړ کې، په غلنۍ، په مومند او اورکزۍ کې زما نه ژوند وتروړلی شي، زه اسلام آباد ته لاړ شم او په آباد اسلام آباد کې هلته هم زما ژوند برباد شي، بیا په تاڼه کې زما اف آی آر نه درج کېږي. لکه په دې باندې چې موږ څه ونه لیکو، نو زما په خیال دا د قام سره ظلم دی، جبر دی. نو موږ خپله غاړه یو څه ازاده کړې ده، هر چا د احتجاج خپله یو طریقه وي. نظم دی شوکت جان ارشاده، د هغې سرخط دی چې فرشته د دې سرخط دی چې یلی و اسلام آباده فرشتې دې معاف نه کړې، یلی و اسلام آباده فرشتې دې معاف نه کړې. د اسلام قلعه ریاسته ستا بنیاد په کلمه دی، ته کل هم پوخ مسلمانې، تا کې بل څوک نه ځایږي. سکھ هندو دې په جړا دی، عیسایان بټو کې سیزې، قادیانیان سوچک کافر دي. مشالونه دې بربنډ کړه، ارمانونه دې ټول شنډ کړه، مشالونه دې بربنډ کړه، ارمانونه دې ټول شنډ کړه. باچا خان دې کافر کړی، هر افغان دې لړزولی، په خبره پابندي ده، په سندره پابندي ده. باچا خان دې کافر کړی، هر افغان دې لړزولی، په خبره پابندي ده، په سندره پابندي ده. د زینب قاتل هم ته، د اسما عصمت دې لوټ کړو، د حیات کنډر دې وکړو، د قصور قصور هم ستا دی. د حیات کنډر دې وکړو، د قصور قصور هم ستا دی. دا دې دویمه مومندۍ شوه چې عزت یې تاله کېږي. ستا نظام ټول دروغجن دی، ستا انصاف دننه ډډ دی، ستا قانون منافقت دی، ستا نصاب کې درغلي ده، سفوکیشن فراسټریشن دی. چې په څه شیز باس پکار دی، په هغې باندې قدغن دی. چې په څه شیز باس پکار دی، په هغې باندې قدغن دی. او بیا وایي چې په څه شیز باس پکار دی، په هغې باندې قدغن دی. دا د نن خبره نه ده، ته پرون هم چلولي وې. دا د نن خبره نه ده، ته پرون هم چلولي وې، او ته نن هم صفا نه یې. ستا سبا هم تک تور ښکاري، ستا سبا هم تک تور ښکاري. که سبا دې خپل سم نه کو، نو بس پوه شه چې برباد یې. یا لیوه اسلام آباده فرشتې دې معاف نه کړې، یا لیوه اسلام آباده فرشتې دې معاف نه کړې. خوشحاله